کلم سخت راشي نو په سخته پسې سره راځي راحت راځي نو په شپه پسې رڼا راځي چېرته په شپه پسې شپه دا نه دی راغلی نو چې څومره کسانو باندې سخته ده او مصیبتونه دي هغو نه پکار چې خپل حوصله وبیلي او بس د ژوند نه تنګ شي چې په ما باندې پلانې مصیبت ته پلانې مصیبت ته او غټ مصیبت چې دی غالبا نن سبا که چاته وي نو هغه به وي چې قرضې به وي سړي باندې مالي مسله به ورته وي نو هغو ته موږ دا وایو چې ګوره په شپه پسې همیشه رڼا راځي ورځ راځي په شپې پسې شپه چېرته هم نه راغلی او دا یاد ساتئ چې رب العالمین د 7 اسمانونو له پاسه هغه د بندګانو د حالات ویني او په دې خبر دی او په دې علم دی نو دا امتحانونه مصیبتونه راوستي هغه دي د هغه د طرف نه دي او لرې کوونکی څوک دی دا رب العالمین دی او هغه ته چې څوک اواز وکړي او د هغه نه دعا غواړي نو هغه یې اوري او هغه جواب هم ورکوي ذكر الله سبحانه وتعالى بالقرآن يسوي أمن يجيب المضطر إذا دعاه الله يغسوك تيجي كلا يو مصيبت زده إنسان مصيبت بيرا بازي چغوين غسوك تيجي لغلا خبر يوري يو رب العالمين ده فمصيبت كي الله سبحانه وتعالى ده چغوال دعاگاني وقت تديد لسا مصيبت چه الله سبحانه وتعالى لريكي وزمون مرض خدای چه منگا مصيبت كالله نيادو منگا دنیاوی چې کوم حالي باغې پسې منډې و رب العالمین هم پرې ښودی الله سبحانه وتعالی هغه ذات دی چې هغه د علم او د قدرت او د احاطې په لحاظ سره موږ ته د مرۍ د رګون هم زیات نږدې دی وإذا سألك عبادي عني او کله چې زما بندګان ته نه تپوس کړي پیغمبر زما مبارک فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان زه یقینا ډېر نږدې یم د خپلو بندګانو ته أجيب دعوة الداعي إذا دعان کله چې دعا کوونکی دعا غواړي نو هغه ول الله اذا قبلوم تاسو ګورئ نو موسی علیه السلام ته داسې یو مثال چې دریاب د هغه مخې ته و شاته څوک و فرعونیانو موسی علیه السلام سره لږ خلک و هغه هم کمزوري او د موسی علیه السلام په خپل رب باندې دا یقین نه کله چې دوی یو بل ولیدو الله څه وایي فلما تراءى الجمعان کله چې فرعونیانو موسی علیه السلام بني اسرائیل ولیدو بني اسرائیل هغه ولیدو الله وایي قال أصحاب موسى إنا لمدركون مخو تباشو بس دا غير ورسي موسى عليه السلام توي دا غير أولوها تاوي چې موږ دیشي دا غیرال اوس دا په لکاو فوج دی دا موږ تباو برباد کی دا د پیغمبر دی جواب ته ګور دا د مؤمن جوابي قال كلا إن معي ربي سيهدين دا ته دې سونه چې نه وی هیڅ چرته نشي کېدی ګور دی یقین ته او دی ایمان ته چې دا نه منلو خبره ده کې دې نشي چې فرعونیان دی راشي او من دی راونی سي دی نشي کېدی ولې دا دوه مضبوطه خبره دی کوي ان معي ربي زما رب دی هغه مرسته کوي تاسو ګورئ نو یونس علیه السلام ته یونس علیه السلام لما یې په خېټه کې تکې تورې تیارې وي اوبو کې دننه رب العالمین دا ځای راویستی و که نه و راویستی و الله څه وایي فاستجبنا له ونجيناه من الغم الله وایي موږ د هغه چې دی نه خبره اورېدلې وه او هغه موږ د دې غم نه راویستی و تاسو ګورئ نه رسول صلی الله علیه وسلم چې هجرت په لار روان شو او غار کې دننه ناست و دوی ورسره څوک و ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د مشرکین پسې ګرځېدو رالو د غار په دې خوا کې کته د اوبه رد ابوبکر صدیق رسول ته یا رسول الله که یو پکې د خپلو خپو ته وکړو موږ به ویني نو الله سبحانه وتعالی هم هغه خبره کوي إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار کله چې کافرانو دوی سوت وکسانو الله وی دوی په غار کې إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا خپل ملګري ته سوي
ويريقم غمك ودمش رسوك دي دمش زمق رب الرسول صلى الله عليه وسلم بعدين كأبو بكر الصديق رضي الله عنه سبحانه وتعالى زين أبو سنگ بچکو كمشركين دقتهم دقزي تاويدو خدي وليدو وين اللي أبغى مدينة تبغى ورسين لندن هذا هو يقدم وزول زال خو لندن ده شيء رب العالمين سر بيتي ساتين أستاذ ولا سختي بسيجي دوا سانيش وقر ديتا جل دريك ساندي أو يوغد قد رول أو غارب بالكل بنكو رب العالمين ودا غار زاد كروانشو ولي زكي جل سر بيتو كده هذا هو بزور نكيده دغه ټیم کې کډوی له ټول دنیا د پیسې را جمع کړو نو پیسې به ورکولې چاله او کله دوی نسب هم زور ور او دوی واسطې هم غټې وې د مخلوقات سره خو هیڅ نه کیږي او چې د رب العالمین سره واسطه وا هغه سره رابطه مصیبت څه شو ختم شو